ملک صاحب یو خبره مې ته کوله وکړه کله کې ډېر هوښیار کسان پیدا شوي دماغ دې کور کې ملک څوک ده ملک خو ته چې ملک زایم امور کنه هیور نه پاره په دکل کې هیڅ څوګانې نو پرتلون کې پیدا شي تا دې ملک صاحب وای من نه منه ملک ته هسته ګل کنه هیور نه پاره په کال کې یو یا نه یو نو پرتلون کې یو نه بار پیدا شي ملک صاحب خپه کېږي مو نه تا هوښیار یې خو کله کې ډېر هوښیار نفر پیدا شوي دي ډېر هوښیار هر کې رښتیا یې شکی دي کړم ولا شته دی ویسه اعلان وکړه په اعلان کې دا روایا کلیوال یو ضروري اعلان واورئ ملک صاحب امر وکړو که په کلي کې داسې هوښیار کس پیدا شو چې زه 3 واره دوکه کړم هغه ته به زه خپله د ملکۍ چوکۍ پرېږدم که په دا 3 ورو کې یو وار هم ناکام شو هغه به له کلي شړل کېږي د ملک سره لکه چې خپله ملکي زهره ده خپلې ملکۍ نه لکه چې په تانګ یې ساري روغاله یې غواړم چې ملک صاحب چوکیدار پوته شي والا خو مو به سره کن دوکه کې 3 واره ملک صاحب خار میں پو کے والی دو منے کا نہیں منے اے 10 منه ملکی ګټي کدار دی یاد چې خار مې په دوخ په والدو کې دای شي څه منل میوا خدای منل نه دوله جګه کل نه کاټو بسا الا لا کل نه کاټو بسا ډایرکټ چې مزدګار خپل دی وناکسم زرشه بس تا دی په وباسا چې د خو شو کې دی وناکسم کل نه دی کاټو بسا بس ټولې کې ته هیوري ته مونږ دا چوکۍ ګټې جکشا د ملکای تاسو خورای پوتې شوې دای ته هیور نه پارو کله کې مونږ هیور نه پار ناشتا په خبره زون پوي کا ملک صاحب لکه چې سار ته د خطر شوی بل راونده هو ډېر په نظر راونده رودا شي کله کې بزړه تانګ وی ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سړي روغله ملک صاحب غواړم چې چوکۍ نه دی کینسل کم ولا تاسو مدري ولا دوکا کوي دا کې خوشاک نشتا خبر هوې کل نه د کار زیری چې نه کوم شیا ملک صاحب کله څنګه مکمل خواده پرې کړم ملک صاحب پهلوای صحیح شو اول تب مونږ خپل نوم خواله زب خپل نوم نه خوالن تب مونږ خپل نوم خواله مو په سره کاندو کاکه ملک صاحب تو نوم خو موږ دانه دا داس وخت اوس دا مو دوکا کوي اوس پر ملک صاحب خاسته ګل نوم نه دوري دلا ملک صاحب دوکا شو خپل نوم دې نه خوستو او نو سده ملک صاحب دوی مو ته مادای پهلوای خو مشکل نشته یوري دې دوکا کوم 2 ور نور اپوتی دي ته مونږ شل نوم مخلا زب شل نوم نه خو ته به مونږ خواله دا ځکه می دوکا کا خو صحیح شو ملک صاحب 15 سکیږي ډیر کېږي ورکه ترې خو اندې مو شل نه ته دې دوکا شوا هونایم ملک صاحب دوکا شو ملک صاحب شل نوم دې نه خوستو ملک صاحب خپکهګه ما ملک صاحب خو مکمل یې پوتی دا خپکهګه ما ځه پهلوای نو واه بس شپشا دې چوکای نه میجاخ کا زب دې چوکای نه جګیګم تب مې دې چوکای نه جګوي کدل به دوکا کوم ملکای چوکای ار چې در پوتی دي ملک صاحب په دا غوسه ملک صاحب جګول هدي نه خبر کنا کچری ته ویلوړ وا دا یو خبره مې ته کړې وای ته ختمن کې نسته دا ویلوړ ته اوس مو کینو ته اوس مو دوکا کنه ملک صاحب دوکا کوي چوکای نه جاخ کوي ملک صاحب ملکی دی لوړه اول د پکولو کا چې چوکای نه مخلوص کی پکولانی چي کې دا واخ ملکی ده هو دا څونه پوتې شو چې وری مودا تا کار ما بیا خبرې بسره پوا کو تا خبرې سره پکاو پښیمان بشه دا پښیمنېګم اتا تا ملک صاحب